ته پوهېږې چې د مظلوم د دغې خبرې معنا څه ده چې وایي حسبي الله ونعم الوکیل، یعنی زما رب الله جل جلاله ما لره زما د کارونو په فیصله کولو کې بس او کافي دی، او دغه رب عز وجل ښه وکیل دی چې د بندگانو د کارونو تدبیر او برابرول د جل جلاله لره سپارل کیږي. د دې جملې مقصد او معنا دا ده چې د دغې مسئلې کومه چې زه یې له حلولو څخه عاجز یم او د بندگانو له طرفه یوازې دا نه چې غور مې نه کیږي بلکې ظلم لا هم را باندې کیږي، د دغې مسئلې دوسیه د مځکې څخه پورته سوه او د آسمانونو قاضي ته وسپارل سوه. نو د خپلو مشکلاتو په وخت کې تل دغه جمله وایاست حسبي الله ونعم الوکیل.